د نړۍ 15 پرمختللي او پیاوړي وسلې ژباړه ډاکټر نیک محمد ویال. 21مه پېړۍ د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د سترو هیوادونو د وسلو صنعت او تولید هم د پام وړ بدلون کړی. په دې وروستیو لسیزو کې نړۍ داسې وژونکي وسلې جوړي چې د مس ډسټرکشن یا ټولوژنې او ټول تخریب وړتیا لري. لومړی هریئر جمپ جیټ. دغه الوتکه د چورلکې په ډول نیغ الوتنه کوي او په نیغ ډول پر ځمکه کیني. هریئر جمپ جیټ د بریتانیا هیواد تولید دی چې د بریتانیا په شمول د نړۍ د یو شمېر هیوادونو په لاس کې ده. دغه الوتکه د لومړي ځل لپاره په 1960مه زیږدیزه لسیزه کې جوړه شوه چې د وخت په تیریدو سره یې نوي بڼې او نوي نسلونه جوړ او وړاندې شول. هریئر جمپ جیټ په یوې ګړۍ کې 673 میل واټن وهي. دغه وژونکې الوتکه د هر یو وزر لاندې درې د میزایلو او راکټ د توغېدو ځایونه لري. دویم، زبر کلاس هوورکرافت. دغه وسله په 1901 لسیزه کې جوړه چې بحري ټانک دی. د دغه وسلې ځانګړنه دا ده چې د ځمکنیو وسلو ډیری ځانګړنې پکې ځای پر ځای شوي دي. زبر کلاس هوورکرافت د لومړي ځل لپاره د پخواني شوروي یوالي پوځ په لاس کې و چې وروسته یې نور هیوادونو هم پرمختللې بڼې جوړې او وړاندې کړې. یا دا بحري کښتۍ کولی شي چې 3 ټنکونه په خپلې خېټې کې ځای پر ځای کړي. زبر کلاس هوورکرافت کښتۍ له امریکایي سره دا توپیر لري چې د امریکایي بیړۍ کوچنی او یوازې یو ټانک زیولی شي، په داسې حال کې چې دغه روسۍ بیړۍ په خپله خېټه کې 3 ټانکونه ځای پر ځای کوي. د پوځي ټانکونو ترڅنګ زبر کلاس هوورکرافت تر 500 پرسونل هم لیږدوي. دریم، 1K17 سجایټي. دغه وسله پخواني شوروي یوالي د سړې جګړې د پای په وروستیو کالونو کې جوړه کړه. 1992 زیږدیز کال کې دغه وسله د شوروي یوالي پوځ ته دننه شوه. که څه هم 1K17 سجایټي تر یو بریده ګټوره وسله وه، خو په بشپړ ډول سره یې د شوروي یوالي غوښتنې ورپوره نه کړې. د وسلې د لا پرمختګ چارې د شوروي یوالي په ړنګېدو سره پای ته ورسېدې. څلورم، PL-01 سټیلټ ټانک. دا د نړۍ د 5م نسل یا 5th جنریشن ټانک دی چې له رادار د پټېدو وړتیا لري. دغه ټانک د لومړي ځل لپاره پولینډ هیواد جوړ کړ. په پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال دغه ټانک کولی شي د نورو ټانکونو لخوا ویشتونکي میزایل توغندي له منځه یوسي. دغه ټانک تیر کال د وسلو بازار ته وړاندې شو. پنځم، M80 سټیلټو. دغه بحري وسله د امریکا متحدو ایالاتو د وسلو شرکت جوړه کړې ده. M80 سټیلټو کښتۍ په بحر کې د کوچنیو بیړیو ښکاري کښتۍ ده. پورته وسله کمپیوټري سیستم باندې کار کوي او کولی شي د اوبو دننه لرې وطن ویشتونکي توغندي وتوغوي. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.